وی ځان ته کمتر بل ته بهتر ووایه بس چاته ستوری چاته نمر ووایه او د خدای مخلوق دی که څوک هر څنګه وي باسطه وی د خدای مخلوق دی که څوک هر څنګه وي ته هر انسان ته معتبر ووایه او د محبت نظر محدود مه ساته چاته جانان چاته دلبر ووایه او د فتنې دور د ایمان راټینګ کا بلال پکې وتښتېد خیر دی دا پکې راولو وی دا فتنی دور د ایمان راټینګ کا استغفار د رب په در ووایه نو سلامونه مې واخلئ ملګرو عارف تاوان یم د جمعې ورځ وه او بس لیب چې کوم هغه وشو په ښې طریقې سره واپس راغلو د چوټۍ ټایم نو ما دې ورته ویل چې راځئ د ملګرو سره به یو شاټ غونې ولاګ جوړ کړم نو باسي ته څه دی خیال دی ملګرو ته به څه ویل غواړې د دې هلو ځلو د دې مینې محبت په باره کې السلام علیکم ملګرو سبا وایو د جمعې ورځ وه او دلته تللي وو د خوراک په بهانه باندې سلمان وی خرچه کو سلمان خرچه ونه کړه نو مونږ هغه خطبه رانه هم پاتې شوه بیا یې منډې راوولې خطبې ته یې ځان نه ورسو خیال دی کلچر ډیم را روان دی شعرونه دا به مې ګپ شپ به هم لګو د ملګرو سره او ورځ د جمعې مو ورځ د جمعې د سوال خبرېږي او زه دې زه دا ودیو په کمنټس کې راته ووایي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو تاسو چې کوم دی زموږ ویډیوګانې وګورئ موږ خپلې ویډیوګانې تاسو سره شیر کوو لایکونه وکړئ کمنټونه وکړئ او پسې بس دا موسم انجوای کوي او کلچر ډے موږ سره انجوای کوي انشاءالله وینسډے په ورځ انشاءالله بیا تاسو سره ملاقات به وشي ډېره مننه ښه دعا زه اوس مخکې راشه را سره وګورئ د یونیورسټۍ کې بل ورځ چې دی سټوډنټ ویک دی د هغې دپاره چې څوک راځي هغه درته ښیو را سره وګورئ چې څوک را روان دی دا شاته تاسو کتلی شئ ملګرو دا نه هغه شاته ویمه کس چې دی آصف علي قوال دی به د قوالۍ دپاره راځي د 5 بجو نه وروسته به دی قوالي وایي هغه به د سره هم درته ښایو نو راشئ دا را سره م وګورئ که تاسو څوک هم مونږ رور چې کوم دی ډېره ښکلې رور فوکاڼې هم راوړې نو 13 نومبر باندې یو مشاعره ده هغې ته به دا شاعر آصف علي بیا راځي او انشاءالله د دې پروګرام به تاسو ټولو سره به مونږ شیر کوو نو ملګرو دا بل یو ملګری کلاس فیلو را سره میلاو شو دی وی چې زه به هم دې ملګرو ته یو څو خوږې خبرې کوم خو خبرې په اردو کې به تاسو ته ووایي نو چې رباب سره ټپه کم او خپل ستړي به دمه کم که ټپه مې ورته وکړه پنجابی به پښتانه کم نو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے دوستوں کو اچھا ہم کہنا چاہتے ہیں کہ 13 تاریخ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور آئیں سب آئیں کافی انجوائمنٹ ہوگی اور کافی شغل ہوگا مشاعرہ ہوگا اس کے بعد قوالی نائٹ ہوگی تو آپ لوگ سب لازمی آئیں گے دی وایي چې تاسو لازمي راشئ ځکه چې په 13 تاریخ قوالي نایټ چې دی هغه به او دغه شنې ملګرو سره به ګپ شپ هم لګو او ځکه سټوډنټ ویک ته نو دا را سره وګورئ نو ملګرو بهر یو کس باندې تعدي دا کور ته روان یو که تاسو وګورئ دم چشمې لګول یو موږ هم او په دغه غرض چې مخکې د اقتصادي روډ جوړې تاسو ته معلومې دي ځکه چې دا سترګې ډاکې نو په دغه غرض چې چشمې لګول دي نو ډېره مینه او مننه ښه ده او اباد او بریالي اوسئ